د ورو سوال کړو د ناشنا سوال کړي وې دا خو واضح ده چې کله د ذوالحجې مې شروع شي نو د ویختون او د نوکانو نه به سناخلی خو ماته مشکل دا دی چې زما نیم برید نشتی نو دا نیم لري کومه په دې له سورزو کې چې دا نیم غټ شي نو دا ما په حرج کې واقع کوي خلکو مخې ته نو زه دا نور نیم برید لري کولی شم او که نه الجواب یو سړی چې د قرباني اراده لري د اختر د قرباني دی به د ویښتو نه څه نه اخلي صحیح خبره دا ده حدیث کی درجه په صحیح مسلم کې اذا رأيتم هلال ذي الحجه کله تاسو ذو الحجه د میاشتې میاشت وینئ واراد احدكم ان يضحي تاسو کې سړی اراده کړی دی چې دی به څه کوي قرباني به کوي فليمسك عن شعره واظفاره نو دې د خپل ویښتونه او د نوکونو نه به څه نه اخلي خو دومره ده چې بیا د اجازت شتي چې یو سړی معذور وي دغه عذر وي نو که دی وکړي انشاءالله دې کې به څه حرج لکه اوس یو سړی دی او دی د سر یا د بدن د یو حصې اپریشن کوي یا یو ځای زخمی شو هغه وله ګنډي او پای کې ویښتو لرې کول ته ضرورت دی لرې کولی شي که نه شي لرې کولی شي او داسې نور عذرونه دي یو سړی د نوک یې مات شو دا نوک دی لرې کولی شي دغه شان دا رور دی دی هم معذور دی ځکه په نیم برید باندې ګرځېده د دې په څه حرج کې واقع کوي بازار ته راوته خلکو سره میلاوېده نو د دې ته ګرانېږي وما جعل علیکم فی الدین من حرج او الله موږ باندې په دین کې څه سختي نه ده جوړه کړې نو انشاءالله دې رور دپاره به دا کار جایز وي والله اعلم